د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای څوک چې کور خوري سر به هم خوري. د کونړ ولایت او خیبر پښتونخوا د ځینو سیمو خلک انګورو ته کور وایي. وایي چې په یوه دیره یعنې کوټه کې د توت لوړې ونې وې چې د انګورو په تاکونو یعنې سپارتاک پوښل سوي وې. د سپارتاک په سر کې لږ انګور پاته وه. ډیرو خلکو کوښښ کړی و چې دا انګور راوشکوي، خو له وسه یې پوره نه وه. د مني آخري شپې وې او د مځکې ټول انګور خلاص سوي وه. یوه زلمي غوښتل چې د توت ونې ته ور وخیږي او کور یعنې انګور راوشکوي. په حجره کې ناستو خلکو ورته ویل چې هلکه مه کوه، انګور ډېر لوړ دي، داسې نه وي چې راولویږې او خدای مه کړه لاس، پښه او یا مغزی دې مات سي. هلک د خلکو خبره ونه منله او د انګورو لپاره د توت ونې ته ور وخوت. هلک کوښښ وکړ چې په لوړو څانګو کې د انګورو وږې ته ځان ور ورسوي او راویش کوي. په دې وخت کې د توت هغه نرۍ څانګه چې د لاس پورې نیولې وه ماته سوه او هلک له ونې څخه راولوېد. سر یې پر یوې ډبرې ولګېد او وروسته د همدې ټپونو له امله مړ سو. د جنازې پر مهال خلکو افسوس کاوه چې هلک ځوانې مرګ سو. یوه سپین ږیرې چې هلک یې له دې کاره منع کاوه د کنایې او لغاز په ډول وویل بس نو څوک چې کور خوري سر به هم خوري. یادونه: دا متل په کونړ ولایت او د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک ډیر اورګډی او اور پراندی وي او په لوی لاس ځان په خطر کې اچوي او بیا سر بایلي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه ښاغلي ډاکټر فرید بزګر د 1989 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 28 نیټه په ایمیل کې رالیږلې ده. دی د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ د چارقله کلي اوسېدونکی دی. څه شی ویلي دي څوک چې کور خوري سر به هم خوري.